یو سپین ږیری مشر سړی وفات شو. خپل خپلوان یې راټول سول، غسل او جنازه یې وکړه. جنازه یې پر اوږو واخیسته، د هدیرې په لور روان سول. یو کس یې د جنازې په مخ کې ودرېد، د کټ پښه یې ونیوله او ویې ویل: زما په دې سړي باندې 15 لکه روپۍ دي. تر څو چې زما پیسې رانه کړئ زه یې جنازه نه پرېږدم. د مړي خپلو خپلوانو ټولو د پیسو ورکولو نه انکار وکړ. خو بالاخره خبره د مړي د کورنۍ تر ښځو ورسېده او د سړي ګرانه لور خبره شوه. لور یې سمدستي خپله ګاڼه، سره زر او کالي راواخیستل او د یو چا په لاس یې دې سړي ته ولېږل او ورته ویې ویل: دا واخله چې هر څومره پیسې دې پاته شوې، هغه زما د پلار یوه ټوټه ځمکه پاتې ده، هغه به هم خرڅه کړم، پاتې پیسې به یې هم درکړم. خو خدای ته وګوره، زما د پلار جنازه پرېږده. کله چې سړي ته دا سره زر او کالي راورسېدل، هغه وویل: اصلاً خو خبره داسې ده چې د دې سپین ږیري بابا 15 لکه روپۍ په ما باندې دي، خو ما ته یې وارث نه و معلوم چې دا پیسې به اوس چاته ورکوم. خو اوس پوه شوم چې دا مشر سړی بل هیڅ کوم وارث نه لري. همدا یوه لور ده چې د پلار په غم غمجنه ده او د خپل پلار د غاړې خلاصولو لپاره تر خپل ټول مال او جایداد تیره ده. هدف: لور د خدای جل جلاله یوه ستره لورینه ده. باید موږ او تاسو ټول له لور نه ښه ساتنه او پالنه وکړو، نه دا چې د پیسو په بدل کې یې وپلورو.